د پچیراګام ولسوالۍ د لنډخیلو لیسه دغه لیسه د ولسوالۍ د ودانۍ تر څنګ په شاوخوا 50 مترۍ کې پرته ده، خو په دې لیسه کې په زده کړو بوخت زده کوونکي د ګڼو ستونزو په شتون کې هم دلته زده کړه کوي. دغه زده کوونکي خپلې ستونزې په دې ډول بیانوي. موږ مکتب کې اوبه نشته، موږ زیات مشکلات لرو. دلته اوس باید اوبه موږ زمینه برابره شي، څاه جوړه شي. دلته موږ په خاورو باندې ناست یو، درې نشته دی، دا په خاورو کې نو کالي خیرنېږي، بل تعمیر جوړ شي. 11 صنف کې حالات مشکلات دومره ډېر زیات دي چې کړکۍ شیشې نه لري، ماتې دي، تخته په دا حال ده، دروازې په دا حال دي، اوبه نشته دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي که تر دې وړاندې د داعش له ویرې ځورېدل، اوس یې په ښوونیزبهیر کې شته ستونزې ځوروي. دلته په لسګونه ماشومان په دې تمه راځي چې راتلونکی روښانه شي او یو څه زده کړه ترلاسه کړي، خو دوی په ډیرو سختو شرایطو کې لا هم آنده چې دوی د څښلو اوبه هم نه لري، خو په دې شرایطو کې دلته دوی زده کړې کوي. دوی وایي هڅه کوي راتلونکي ته د خپل هیواد یو ښه خادم جوړ شي، خو دې ستونزو ته په کتو ډیره یې ناهیلې برېښي. په سپینه ګیره ګاډی په لاس د لیسې له 1 کیلومترۍ لرې ساحې نه د څښلو اوبه راوړي، څو د دغه ماشومانو تنده خړوبه کړي. دا خواران چې دي زه ورته اوبه راوړم په دې بوشکو کې د هغه خوړ نه په شا باندې مې راخیستې دي، زه پور چې راځم هغه بوشکه چې ما کومه راولي هغه دوی پاکه تشه کړي، نه بله پسې بیا روان یم، بله پسې بیا روان یم. په ورته مهال د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین هم د یادو ستونزو پخلی کوي او وایي چې د دې ستونزو حل وخت ته اړتیا لري. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواری وایي اوس مهال په ننګرهار کې شاوخوا 900 بابه ښوونځي فعال دي، چې له جملې 400 بابه ښوونځي ودانۍ نه لري او له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نوموړی وایي په دې برخه کې هڅې روانې دي، خو دی د ولسي خلکو ملاتړ هم اړین بولي. معرف ریاست په ښوونیزبهیر کې د ځینو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ دی. یو د هغې نه د ودانیو یا سرپناه نشتون دی چې دا بیخي زموږ هغه بهیر ټکنی کوي. بیا د نورو خدماتو وړاندې کول، مثلا په ښوونځیو کې د تشنابونو ستونزه ده، د څښاک د پاکو اوبو ستونزه ده. انشاءالله امیدواري شته چې یو ورځ به خامخا د مشکلاتو نه وځو. موږ د خلکو نه له وړاندې مننه کوو د کورنیو نه چې هغوی خپل اولادونه موږ ته رالیږي زده کړو دپاره او دا ستونزې موږ سره زغمي. دا د ننګرهار ولایت پچیراګام ولسوالۍ کې د لنډخیلو لیسه ده. تاسې عملاً ګورئ چې د دغه لیسې زده کوونکي په خورا سختو شرایطو کې ان دوی د ناستې ځای درې هم نه لري. دلته په خاورو په دغه ټوک ټوک سترنجۍ باندې ناست دي، دوی زده کړه ترسره کوي. په دغه لیسه کې تاسې ګورئ چې څه موده وړاندې دغه لیسه په یو بمي چاودنه کې چې د ولسوالۍ تر څنګ دغه لیسه موقعیت لري، دغه بمي چاودنه کې دغه لیسه په مکمل ډول تخریب شوې ده. که چیرې تاسې دغې ستونزې ته یا دغې ودانۍ ته وګورئ، نو د دغو ماشومانو ژوند د ډیرو ګواښونو سره مخ ده. فقیر محمد فقیرزی، انعکاس راډیو تلویزیون، ننګرهار، پچیراګام ولسوالۍ.